سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، کله چې موږ د اروپا نوم واورو نو سمدستي زموږ ذهن ته کوم ښارونه راځي؟ زه باوري یم چې ډېر خلک به د پاریس، لندن، بارسلونا یا روم یادونه وکړي، خو ډېر لږ خلک به د بلګراد، سوفیا، مینیکس یا چیسناو نوم واخلي. حال دا چې دا ښارونه هم په اروپا کې دي. همدا خبره ده چې اروپا یې په دوو برخو سره ویشلې ده. یو برخه ختیځه اروپا ده او بله برخه لویدیځه اروپا ده. لویدیځه اروپا د خپلو شتمنیو او پرمختللو اقتصادونو له امله مشهوره ده، چیرته چې د هر کس کورنۍ تولید شاوخوا $8,000 ته رسیږي. خو په ختیځه اروپا کې د هر کس شتمني یوازې $14,000 ده. همدارنګه که موږ د GNI پر کپیټا باندې نقشه وګورو چې د خلکو منځني کلنی عاید ښیي، نو سور رنګ هغه سیمې ښیي چې عاید پکې کې تر ټولو کم دی او شین رنګ هغه سیمې ښیي چې عاید پکې کې تر ټولو زیات دی. تاسو په ښکاره ډول لیدلی سئ چې ټول لوړ عاید لرونکي هیوادونه په لویدیځه اروپا کې دي او ټیټ عاید لرونکي هیوادونه په ختیځه اروپا کې دي. اروپا د یوې نالیدلې اقتصادي کرښې لخوا ویشل شوې ده، داسې کرښه چې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ننه پورې هیڅ بدله شوې نه ده. خو ولې سره له دې چې دا خو یوه اروپا ده، نو ولې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ دومره لوی توپیر شته؟ د دې ویش تر شا د اروپا تاریخ پروت دی او جغرافیه یې هم پکې کې تر ټولو مهم رول لري. حقیقت دا دی چې نن په ویډیو کې به موږ دا وستړو چې ختیځه اروپا څنګه بېوزله شوه او لویدیځه اروپا څنګه شتمنه شوه، سره له دې چې اروپا د نړۍ دوهمه تر ټولو وړه ځمکه ده، خو د شلمې او 21مې پیړۍ تر ټولو پیاوړې ځمکه پاتې شوې ده. نن هم د نړۍ لوی اقتصادي ځواکونه په اروپا کې دي او له همدې امله اروپا د نړیوال سیاست پر مخ ډېر اغیز لري. که د اروپا نقشه وګورو نو په سویل کې مدیتراني سمندر، تور سمندر او کسپین سمندر لري، په شمال کې قطبي سمندر او په لویدیځ کې اتلانتیک سمندر. آیرلینډ او آیسلینډ چې د اتلانتیک سمندر په منځ کې دي هم د اروپا برخه ګڼل کیږي. ګرینلنډ هم د کلتوري او سیاسي پلوه د اروپا برخه ده. اوس پوښتنه دا ده چې سره له دې چې اروپا له کلتوري، مذهبي او جغرافیایي پلوه تړلې ده، نو بیا ولې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ دومره لوی پراختیایي توپیر شته؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره باید شاوخوا 80 کاله شاته ولاړ شو، کله چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای وروسته د اروپا نقشه داسې ښکاره کېدله. شین رنګ هغه هیوادونه ښودله چې دیموکراسي او پانګوال نظام یې درلودی، خو سور رنګ هغه هیوادونه وه چې یا خو مستقیم د شوروي اتحاد تر کنټرول لاندې وه یا د شوروي کمونیستي نظریې تر اغېز لاندې وه. سوسیالیزم چې کمونیزم هم ورته ویل کېږي، دا نظریه وه چې د هیواد ټولې سرچینې، کاروبارونه او ځمکې باید د حکومت تر کنټرول لاندې وي او دا چې یوازې څو کسان شتمن نسی بلکې ټول خلک باید مساوي فرصتونه او ګټې ولري، یعنی روغتیا، تعلیم، کورونه، دا ټول باید ټولو ته برابر وي. خو د دې نظریې ستونزه دا وه چې خلکو ته د کاروبار یا نوښت کولو هڅونه نه پاته کېدله، ځکه چې ټولې ګټې او عاید د حکومت لخوا کنټرولېدلې. ته که هر رقم کاروبار کوې، ملکیت یې د حکومت په لاس کې وي او ګټه به یې مساوي ډول د خلکو ترمنځ ویشل کېږي، نو بیا ولې یو کس سخت کار وکړي کله چې ټول یو شان پیسې اخلي؟ برعکس په پانګوال نظام کې خلکو ته دا ازادي ورکول کېدله چې خپل کاروبار وکړي، دوی کولای سوی ګټه ترلاسه کړي او د حکومت په برخه یوازې دا وه چې د مالیې په نوم د ګټې یوه برخه جنو واخلي. بس په هغه وخت کې له لویدیځې اروپا څخه ختیځې اروپا ته خلک ډېر کم تلله. د ختیځې اروپا د خلکو ذهنیت دا و چې لویدیځه اروپا یوه بده پانګواله ټولنه ده او له همدې امله هغوی نه غوښتل هلته ولاړ شي. خو له 1945 څخه تر 1991 پورې لویدیځه اروپا د پانګوال نظام پر بنسټ صنعتونه جوړ کړل او له ختیځې اروپا څخه ډېره مخکې ولاړه. بیا په 1991 کال کې د کمونیزم له سقوط سره شوروي اتحاد هم ونړېدی او هغه اروپایي هیوادونه د شوروي تر واک لاندې راغلي ول، خپلواک شول. خو نن له دې ښکلونو څخه تر ډېر وخت تېرېدو وروسته ختیځه اروپا له هم له اقتصادي پلوه له لویدیځې اروپا څخه ډېره وروسته پاته ده. ولې؟ په حقیقت کې د ختیځې اروپا جغرافیه هم پکې کې ډېر لوی رول لري. د ختیځې اروپا جغرافیه د دوو انتهاو ترمنځ ده. له یوې خوا د اوکراین، پولند او بیلاروس هواره ځمکه ده چې د کرنې لپاره ډېره حاصلخیزه ده، خو له بلې خوا دا هوارې سیمې د دښمنانو د برید کولو لپاره ډېره اسانې دي. همدا لامل دی چې دا درې هیوادونه تل د اروپا د جګړو مرکزونه پاتې شوي دي. پولند ښایي د اروپا تر ټولو ډېر یرغل شوی هیواد وي چې هر امپراتوري برید پرې کړی دی، هغه که د سویډن امپراتوري وي، هغه که عثماني امپراتوري وي او که د شوروي اتحاد وي. ځکه غرونه نه لري نو تل دښمنان په اسانۍ سره ورننوتلی سي او په دې سره یې ختیځه اروپایي هیوادونو لوټ کړي دي.
له همدې امله سره له دې چې ځمکه یې ډېره حاصلخیزه ده خو په تاریخي توګه سره یې د کرنې له تولید څخه ډېره ګټه وانخیستله ځکه چې بهرني یرغلګر به راتلل او هر څه به یې ورانوله خو په بل اړخ کې د سویل ختیځې اروپا بالکان هیوادونه دي چیرته چې دومره ډېر غرونه دي چې تل پکښې کې د زیربناو جوړول ډېر سخت پاتې سوي دي همدا وجه ده چې دا هیوادونه د ختیځې اروپا تر ټولو وروسته پاتې سیمې دي که د سولې ثبات له نظره وګورو نو ختیځه اروپا تل بې ثباته او د شخړو سیمه پاتې سوې ده د 1991 کال څخه وروسته په اروپا کې ټولې جګړې په ختیځه اروپا کې سوي دي دې جګړو نه یوازې د دغو هیوادونو اقتصادونو ته زیان رسولی دی بلکې د هغوی د کډوالۍ کچه یې هم ډېره اغېزمنه کړې ده لومړی د یوګوسلاویا د جګړې پر مهال لکونه خلک د بالکان له هیوادونو څخه ووتل او لویدیځې اروپا ته ولاړل چې له امله یې په دغو هیوادونو کې د ماهرو کارګرانو سخت کمښت پیدا شو بیا وروسته د روسیې او یوکران په جګړه کې هم د دواړو هیوادونو څخه ستره کډوالي وسول چې یو ځل بیا یې د ختیځې اروپا د راتلونکو په اړه پوښتنې راپورته کړلې خو که د هغه تر ټولو مهم لامل خبره وکړو چې د ختیځې اروپا جغرافیه یې نامناسبه کړې ده نو هغه سمندرونو ته لاسرسی دی د لویدیځې اروپا تر ټولو لویه ګټه دا ده چې هغوی له هر لوري څخه سمندر ته لاسرسی لري په شمال ختیځ کې بالتیک سمندر په لویدیځ کې شمالي سمندر او اتلانتیک سمندر او په جنوب کې مدیترانې سمندر همدا وجه وه چې په 14مه پیړۍ کې د لویدیځې اروپا هیوادونه د دغو سمندرونو له لارې د سوداګرۍ نوې لارې او نوې وچې پیدا کولې هلته یې کالونۍ جوړې کړې د هغو ځایونو شتمنۍ یې لوټ کړې او بیرته یې خپلو هیوادونو ته راوړلې همداسې کار د برطانوي هسپانوي او فرانسوي امپراتوریو هم وکړي او همدا لامل و چې د نړۍ شاوخوا 40 سلنه شتمني د دغو درې امپراتوریو تر واک لاندې وه سمندرونو ته لاسرسی هغه وجه وه چې عثماني امپراتوري له 100 کلونو څخه زیات پر نړۍ باندې واکمنه پاتې سوه په هغه وخت کې چې کوم هیواد خپل بندر درلودی هغه یو ډېر ځواکمن هیواد بلل کېدی په داسې حال کې چې لویدیځه اروپا د سمندرونو له لارې د نړۍ سوداګري کنټرولوله ختیځه اروپا تر ډېره پر ځمکنۍ وچه پورې تړلې وه او نږدې د نړیوالې سوداګرۍ څخه پرې سوې وه هغه ختیځه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته یې هم لاسرسی درلودی هغوی په داسې ځای کې وه چې د نړۍ نورو برخو ته د رسېدو لپاره یې باید د تنګو لارو څخه سفر کړی وای لکه پولنډ او نور هیوادونه چې اتلانتیک سمندر ته د رسېدو لپاره باید د ډنمارک تنګي څخه تیر سوي وای دا تنګی د سویډن او جرمني تر کنټرول لاندې وو او له هغوی څخه د تیرېدو لپاره پیسې اخیستل کېدلې همدارنګه د جنوب ختیځې اروپا هیوادونه مجبوره وه چې د پاسپورس تنګي څخه تیر سي چې هغه د عثماني امپراتوري تر واک لاندې وو او حتی د هغه تنګي تر تیرېدو وروسته اتلانتیک سمندر ته رسېدو لپاره باید د جبل الطارق تنګی هم تیر کړی وای چې هغه به کله کله یا هسپانیوي او یا عثماني امپراتوري تر کنټرول لاندې وو نو ځکه ختیځه اروپا د سمندري سوداګرۍ لپاره ډېره په لویدیځه اروپا پورې تړلې وه وروسته بیا لویدیځه اروپا ته په 20مه پیړۍ کې بله ستره طبیعي ګټه هم په لاس ورغله هغه دا چې په شمالي سمندر کې د تیلو او غازو لوی زیرمې پیدا شولې دغو زیرمو نروې برطانیه هالند او جرمني د 21مې پیړۍ ځواکمن هیوادونه وګرځوله خو له بلې خوا ختیځه اروپا د طبیعي سرچینو له پلوه دومره بختوره نه وه دلته یوازې د کرنیز ځمکه څخه پرته کومې ځانګړې سترې زیرمې نه دي پیدا سوې البته دا هم نه ده چې ختیځه اروپا بیخي بې برخه وه دلته کرنیز تولید دومره قوي و چې که کمونیزم نه وی راغلی نو ختیځه اروپا به شاید د نړۍ د خوراکي توکو ګدام ګرځېدلی وای که څه هم په 1991 کال کې دا هیوادونه له شوروي اتحاد څخه جلا سول خو د کمونیزم اغیزې ډېر کلونه ورسره پاتې سول یوازې پولنډ چک جمهوریت او یا رومانیا تر یوه حده پورې پرمختګ وکړي او د دې لوی لامل دا و چې هغوی د اروپایي اتحادیې غړي سول اوس پوښتنه دا ده چې نور هیوادونه ولې د اروپایي اتحادیې غړي نه سول د دې ځواب دا دی چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب لپاره ځینې شرطونه شته او له هغو څخه یو ډېر مهم شرط د فساد کچه ده که موږ د اروپا لس تر ټولو فاسد هیوادونه وګورو نو موږ ته به معلومه سي چې دا ټول په ختیځه اروپا کې دي دا خبره سمه ده چې په لویدیځه اروپا کې هم فساد شتون لري خو هغه د ملي ګټو له حد څخه نه اوړي همدا وجه ده چې لویدیځه اروپا لا هم پر نړۍ واکمنه ده او زموږ د هیواد زرګونه ځوانان لا هم دا خوب ویني چې په یو رقم سره اروپا ته ولاړ سي یا هلته میشت سي او د راتلونکو نسلونو ژوند یې هم جوړ سي نو په دې ټولو کې جغرافیه او کمونیزم هغه دوه ستر لاملونه وه چې ختیځه اروپا یې د لویدیځه اروپا په شان شتمنه نه ده پرېښې خو وایي چې د هر چا ورځ راځي څوک چې نن پر ځمکه ناست وي سبا کېدی سي پر تخت باندې کښېني همداسې یو څه اوس د ختیځه اروپا سره هم کېدونکي دي د دې تر ټولو لوی مثال پولنډ دی چې یو وخت د اروپا تر ټولو غریب هیواد بلل کېدی خو نن په ډېره چټکۍ سره
د اروپا راتلونکی ستر ځواک یعنی سوپر پاور جوړیږي. موږ به تاسو ته د پولند د بدلون په اړه باندې یو نوې ویډیو خپاره کړو. همدارنګه د لویدیځ اروپا ډېر اقتصادونه په چټکۍ سره د زوال پر لور باندې روان دي. د دې تر ټولو لوی مثال آیرلند دی چې د لوکزامبورګ څخه وروسته په اروپا کې تر ټولو لوړه شتمني لري. خو د دې تر ټولو شتمن هیواد خلک اوس ترې تښتي. خو ولې په آیرلند کې داسې څه روان دي چې نور خلک نه غواړي د نړۍ په دې تر ټولو شتمن هیواد کې ژوند وکړي؟ په دې اړه باندې به هم تاسو سره یو بل ورځ ویډیو شریک کړو. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. کوم ویډیو خوښه شوی وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.